السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې ښه به دوستانو د دې مولانا صاحب ډېر زبردست یو بیان دی. 2 منټه دی، ډېر ټایم هم نه خرابوم، خو دا بیان تاسو وګورئ بیا پرې یو دوه درې خبرې کوو. تاسو راځئ. یو کتاب کې مې پخوا لیدې دي، اوس رانه یېر چې په کوم کتاب کې مې لیدې دي، خو ډېره موده مخکې کلونه مخکې مې یو جزیه یو دې کتاب کې لیدلې ده چې وی فرعون او ابلیس یو بل سره ناستو. دا ابلیس ورته وایي چې ته ما پېژنې فرعون؟ وی نه. وی زه ابلیس یم د انسان په شکل. نو دا ابلیس د فرعون ته وایي یا لکه فرعونه زما ستا نه به زیات د خدای سپېربل څوکي، لعنتي د خدای نه لرې؟ فرعون ورته وایي نه، بلکل نشته. ابلیس ورته وایي زه خو خدای ته مخامخ ولاړ یم او الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړو، ما وی نیک و. ما خو خدای ته مخامخ چیلنج ورکړی دی چې ستا دا څومره بندګان دي یو به رانه جنت ته نه ځي. د ښي طرف نه او د ګس طرف نه د هر طرف نه به پې حمله کوم، خو دوزخ ته به یې غورځوم. ما خو خدای سره جګړه کړې ده. ما نه دوی بدبخته بل کم دی. فرعون ورته څه وایي؟ وایي ما د خدایه دعوه کړې انا ربکم الاعلی. نو زما نه لوی بدبخته بل کم دی. او د خدای د پیغمبر د موسی علیه السلام سره مې جګړه شروع کړې ده. زما نه لوی بدبخته بل کم دی. یو وایي زه لوی بدبخته یم، یو وایي زه لوی ابلیس ورته وایي یو کس داسې دی چې هغه زما ستا نه ډېر بدبخته دی. زما ستا نه د خدای په نزد د خدای لوی دشمن دی، زما ستا نه زیات دی. فرعون وایي بس وکړي ستا نه به هم زیاتي او زما نه به هم زیات سپېري. ویه څوک دی؟ وی هغه کس دی چې دله یو مظلوم یو سړی راشي، هغه سړی دی چې دله څوک جرګه راولي او ورته وایي چې د الله په خاطر ما معاف کو، دی بیا هم نه معاف کوي. دوستانو تاسو د مولانا صاحب د خبرې وکتې، ګوره دا حدیث کې راغلی دي د دې ډېره سخته ګناه ده چې مطلب تاسو په دې خبره پوه شئ چې یو انسان تاله راشي په جرګه او هغه ته معاف نه کړي، هغه ته سپک وګوري، نو د دې څومره دغه انسان چې دی دغه څومره یو بدبخت انسان دی چې دله یو جرګه راشي او هغه جرګه دې ونه مني، نو دا څومره سخت ګناه ده، څومره بدبخت انسان دی. نو دوستانو دغه یو شارټ غوندې ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای پام.